اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت اتنویمه برخه. په تیره برخه کې مو د تبوک غزا بیان تر دې ځای پر رسولی و کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه څخه ښکاره او واضحه امر وشو چې د تبوک غزا ته وتل واجب او لازمي دي. دغه جد ابن قیس چې منافق او دننه کافر و، خو په ظاهر سره د اسلام دعوه کوله او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی غواړي چې یو عذر پیدا کړي، مګر عذر نه لري. نو وی ویل یا رسول الله، ټولو خلکو ته دا معلومه ده چې په ټولو عربو کې زما په مثل څوک نشته چې ډیر ژر دي د ښځو په سبب په فتنه او په فساد کې اخته کیږي، او د روم ښځې ډیر ښایستې دي. که زما سترګې پر وموښتي ځان نسم ځین ګرځولی، نو ما هلته مه بیایه، ځکه زه پر دې بیریږم که مې د دوی ښځې ولیدلې نو په فتنه او په فساد کې به اخته سم. ما معذور وبوله، د پاتې کېدلو اجازه راکړه، او ما زما په دین کې په فساد او په فتنه مه اخته کوه. رسول صلی الله علیه وسلم هم د پاتې کېدلو اجازه ورکړه. الله جل جلاله د دغه سړي په باره کې په سورة توبه کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. یعنی ځینې د دغو منافقانو څخه هغه څوک دي چې وایي ما ته د پاتې کېدلو اجازه راکړه او ما د ګمراهۍ په فتنه کې مه اچوه. الله جل جلاله فرمایي چې خبر اوسه، دوی ته پخوا سله په ګمراهۍ کې لوېدلي دي، او بېشکه چې جهنم خامخا پر کافرانو راګرځېدونکی دی. نو الله جل جلاله دغه سړي ته د دغه عمل په سبب دا زیری ورکوي چې ته دوزخ ته تلونکی. او بیا الله جل جلاله خپل معزز او مکرم رسول صلی الله علیه وسلم ته په ورستنی آیت شریف کې په ډیره نرمه لهجه سره فرمایي: الله عفو درته کړې ده، ولې دې دغو نفرو ته د پاتې کېدلو اجازه ورکوله. فرمایي: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله عفو درته کړې ده، ولې دې دوی ته د پاتې کېدلو اجازه وکړه، او ولې دې تر هغو پورې نه پرېښول چې تا ته هغه کسان معلوم شوي وای چې په دغه خپل عذر کې صادق دي او دروغجنان دي هم معلوم کړي وای. ځینې منافقانو به په خپل مابین کې سره ویل یا بې مؤمنانو ته ویل: اوس په دغه ګرمي کې جنگ ته مه وځئ، صبر وکړئ چې میوې به ټولې کړو او هوا به هم سمه سي، موسم به برابر سي، بیا به ووځو. الله جل جلاله د دوی په جواب کې فرمایي: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه د دوزخ اور نسبت و دغه ګرمۍ ته ډیر زیات ګرم دی. که دوی پوهېدلی نو نافرمانی به نه وای کړی. مقصد دا چې د سورة توبه په ډیرو آیاتو کې د منافقانو رد ویل سوی دی. اوس مسلمانان ځانونه آماده کوي چې د سفر او د جنگ لپاره سامان راټول کړي، مګر ډیر خلک غریبان دي، هیڅ شی نه لري، نه پیسې لري، نه د سپېرېدلو دپاره بوده، نه اسلحه، او نه د خوړو دپاره مواد، حتی د اغوستلو دپاره کالي هم نه لري. تاسې د مسلمانانو د دغه مسکنت او د غریبۍ د حال تصور وکوئ. خو پر دغه سربیره یو هم د هغه وخت څخه چې د جهاد امر سوی دی نه پاتې کېږي، او بیا هم دغه جنگ د مځکې د مخ د یو لوی قدرت او د طاقت اثر دی. واقعي مسلمانان همیشه هم داسې وي. خبره د قوت او د اسلحې نه ده، بلکې خبره د ایمان او د الله جل جلاله سره د سودا او د معاملې ده. د مسلمانانو قوت د لشکر په ډیروالي او د اسلحې په زیاتوالي نه دی، بلکې د مسلمانانو قوت د دوی په ایمان سره دی. نو دغه غریب او مسکین خلک رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلل او وی ویل: یا رسول الله، ځینو غني کسانو ته ووایه چې زموږ سره د سپرلۍ دپاره د یو بودا یا د یو حیوان یا د نفقې یا د خوراکي موادو مرسته وکړي. موږ غواړو چې ستا سره ووځو، مګر هیڅ شی نه لرو.
دا خو درته معلومه ده چې د مدینې منورې او د تبوک په مابین کې تقریبا 200 کیلومتره لار ده، خو دا لار اوس 200 کیلومتره ده چې اوس لار سړکان پاخه دي او پر عصري ډول باندې جوړ شوي دي، مګر په هغه وخت کې چې سړکانو دغه اسباب نول او لارې کږې وي، غرونه او شیلې وي، ممکن چې تر 1000 کیلومتره دي هم زیاته وه. نو په دغه اندازه باندې لار ده چې هغه وچه او ریګنه ده. د سعودي عربستان په شدیده او سخته ګرمي کې پر پښو باندې یا پر اوښانو باندې تګ کول دا اسانه او معمولی کار نه دی. دا خو یوازې د لارې مشکلات وو. هلته بیا د یو قوي مملکت سره جنگ او مقابله کیږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د ځینو کسانو سره د مرسته کولو دپاره د نورو څخه غوښتنه وکوله، مګر کم کسان چې پاتې دي چې هغه غریبان دي په هغو کې څه پوره سول او ځینې بیا نور پاتې سول، چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زما سره شی نشته چې په هغه سره ستاسې مرسته وکړم. د هغو کسانو د جملې څخه چې رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي او د هغو د سپرلي دپاره بوده او حیوان نه درلودی، یو هم سالم ابن عمیر رضی الله عنه دی او بل عمرو ابن حمام رضی الله عنه دی او داسې نور صحابه کرام ول. دا خلک چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلل او د خپل نه قدرت او د مسکنت په سبب د رسول صلی الله علیه وسلم څخه مرسته وغوښتله او د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه څخه هم د شی نه درلودلو په سبب باندې منفي جواب ورکول شو چې زما سره هم شی نشته. نو دوی په جړا د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس څخه نا امید رهي شول او د جړا سبب هم دغه و چې د خپل مسکنت په سبب باندې د جهاد څخه پاتې کیږي. الله جل جلاله هغه کسان چې د یو واقعي عذر په سبب د دغه غزا او د جهاد څخه پاتې شوي دي په قرآن مجید کې ذکر کړي دي او د سورة توبه په 1 آیاتو کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. یعنی پر ضعیف خلقو، پر مریض خلقو او پر هغه کسانو چې د جهاد او د غزا دپاره خرڅ او نفقه نشي پیدا کولی، په دغه سبب چې دوی د غزا څخه پاتې سول هیڅ ګناه او حرج پر دوی نشته. کله چې دوی د الله او رسول صلی الله علیه وسلم سره اخلاص کوي او زړونه یې صاف وي، پر نیکوکارانو باندې د الزام او د ملامتیا هیڅ لار نشته او الله ښه بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. او نست ګناه په سبب د دغه پاتې کېدلو پر هغه کسانو کله چې دوی تا ته د دې دپاره راغلل چې د سپرلي دپاره بوده ورکړي او تا ورته وویل زه داسې شی نسم پیدا کولی چې تاسې پر هغه باندې نقل کړم. دوی په داسې حال کې ولاړل چې تر سترګو یې اوښکې بهېدلې. دوی په دې سبب غمجن ول چې دوی هغه شی نه کوي پیدا چې په جهاد کې خرڅ او مصرف کې د جهاد دپاره نفقه نه کوي پیدا. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بلکې ملامتیا پر هغه کسانو ده چې دوی اغنیا دي او د پاتې کېدلو اجازه غواړي. دوی په دې راضي شوي دي چې دوی د پاتو کسانو سره وي چې هغه ښځې او نجونې دي او الله جل جلاله د دوی پر زړو باندې مهر لګولی دی. نو دوی په خپله بده خاتمه او په بده نتیجه باندې نه پوهېږي. دغه تلاوت شوي آیاتونه یوازې دا نه چې پر منافقانو رد دی، بلکې د هغو د شرمولو دپاره یو شدید
ضربه هم ده. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدل چې ډیر داسې خلک ستا چې د تللو نیت ستا او د تللو اراده لري مګر د هغو سره د تللو دپاره مال او بوده نسته، نو یې په مسجد نبوي کې مسلمانان سره راټول کړل او د هغو څخه یې وغوښتل چې د دغو غریبو خلکو سره مرسته وکوي، صدقه او د تبرع مال ورته راټول کړي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک جیش العسره مجهز کوي، یعنی د دغه غریب لشکره سره څوک مالی مرسته کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم په دغه غوښتنه سره په مسلمانانو کې داسې حال پیښ شو لکه د خیرات او د صدقې په ورکولو کې چې مسابقه سره کوي. هر یو له مسجد څخه وځي او خپل کور ته ځي، هر یو غواړي چې د خپل قدرت په اندازه باندې هغه د سره چې کوم موجود مال دی هغه راوړي. د اصحاب کرامو څخه یو نفر چې ډیر مال راوړي، منافقان بیا په مسجد کې ناستي او نه ولاړېږي. اوس چې هغه سړي دغه ډیر مال راوړي، ډیر زیات مال او رسول صلی الله علیه وسلم په خوشاله شو. منافقان وویل دا سړی ریا کوي، ځان ښکاره کوي. حال دا چې دی په خپله منافقان دي، هیڅ نه ولاړ شو او نه څه وکول. خو هغه مسلمان چې په خپل خوښه د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا لپاره مال راوړي، دوی وایي چې دا ریا کوي. او بیا وروسته د اصحاب کرامو څخه یو بل نفر چې غریب او مسکین سړی و، شی نه درلودی، فقط یوه کاسه خواړه یې راوړی. منافقان بیا په خپل مابین کې سره وایي دغه یوه کاسه خواړه نو څه پیدا کوي، تر دې خو دا بهتره و چې شی دې نه وای راوړی. الله دې موضوع ته هم په سورۃ توبه کې اشاره کړې ده چې په 9 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هغه منافقان چې د مؤمنانو څخه پر ډیر خیرات کوونکو عیب وایي. متطوع هغه چاته ویل کېږي چې ډیر مال په صدقه کې ورکړي. پر دغه متطوعینو باندې عیب وایي چې دا ریاکار دي، او بل پر هغو بېوزله غریب او مسکین کسانو باندې عیب وایي چې د خپل وس او د قدرت په اندازه یې لږ مال راوړي، نور څه په وسه نه وخوره. نو دغه منافقان په دغه سړي باندې پسخندونه وهي، الله به دوی ته د دغه پسخندو او د ملنډو سخت جزا ورکړي او دوی لره دردناک عذاب شته. دا هم د منافقانو د عمل رد دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم د مسجد څخه ووتی چې یو شی راوړي. عمر فاروق رضی الله عنه هم ولاړ سو غواړي چې یو شی راوړي. حضرت عمر رضی الله عنه وایي دغه د مال او د صدقې غوښتنه په داسې وخت کې و چې زما سره مال موجود و او دا اول وار دی چې زه د مال خاوند وم او مال لرم، نو دا زما دپاره یو موقع و چې ممکن تر ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مخه سم. عمر رضی الله عنه وایي نو مې د ځانه سره وویل نن به تر ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مخه کېږم. نو حضرت عمر رضی الله عنه د هغه مال څخه چې د ده سره موجود و نیم مال یې راوړی، یعنی د ټول هغه مال چې د ده سره موجود و پوره نیمه یې راوړی او په صدقه کې دغه غریب لښکر ته ورکړي چې جیش العسره ورته ویل کېدل. رسول صلی الله علیه وسلم په خوشاله شو، د خیر او د برکت دعا یې ورته وکول. پس د لږه وخته څخه ابو بکر صدیق رضی الله عنه رالی او خپل ټول مال هر څه چې یې درلودل هغه یې راوړل او رسول صلی الله علیه وسلم ته یې کښېښول. څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د ده اقتصادي حال ور معلوم و، پوه شو چې خپل ټول مال یې راوړی دی. نو یې وفرمایل یا ابابکر خپل اهل ته دې شی پرېښوئ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویل هغو ته مې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښول. سبحان الله، دا د صدیق اکبر رضی الله عنه صدق او اخلاص، ایمان او یقین و چې رزق د الله جل جلاله د طرفه دی او واقعي توکل پر هغه الله باندې و چې هغه خالق د رزق دی، خالق د مال دی، نه پر مال باندې. رسول صلی الله علیه وسلم د خیر او د برکت دعا ورته وکوله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولیدل چې په دغه وخت کې چې د نیت او اراده هم کړې وه چې تر ابو بکر صدیق رضی الله عنه به د مخه کېږم، بیا هم نسو د مخه. نو ولیا ابابکر والله هیڅ وخت تر تا نسب د مخه کېدلی. او د هغه د خیر په کارو کې د صحابه کرامو تنافس او مسابقه او مقابله وه، لکه چې الله جل جلاله فرمایي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله عنه چې یوه تجارتي قافله د شام دپاره تیاره کړې وه چې په دې قافله کې 200 اوښه ول. دغه ټول اوښانې د مال او د سامان سره او 200 اوقیه د سپینو زرو د دغه جیش العسره دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم په اختیار کې کښېښول. مګر بیا هم دغه راټول سوي مالونه د پوره لښکر د مجهز کولو دپاره بس او کافي نه ول. رسول صلی الله علیه وسلم ډېر لوی خیر او صدقه وغوښتل چې د ډېرو خلکو ضروريات ورپوره کړي او لوی لښکر جوړ شي. بیا هم ټول مسلمانان په مسجد نبوي کې سره یو ځای دي. رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ شو، په خطبه ویلو یې شروع کوله او په دغه خطبه کې غنیان خلک مقصد ول، ځکه اغنیا کولی شي چې واقعي مرسته وکړي. حتی د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت او په زمانه کې هم دغسې کارونه غنیانو مخ ته بیولی سوای. که څه هم د غریبانو او د مسکینانو څخه د خیر په کارو کې ګډون او حصه اخیستل پکار دي چې باید د خپل قدرت پر اندازه باندې حصه پکې واخلي. مګر حقیقي او واقعي مرسته اغنیا کولی شي. دوی دي چې په خپل مالی قدرت سره د جهاد، دعوت او د اسلام د نشرولو کارونه مخ ته بیایي. نو رسول صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دغه اغنیا چې مرسته وکړي، نو ویې فرمایل څوک جیش العسره ته د جنگ سامان او ضروريات ور برابروي او هغه لره د دغه خیر په مقابل کې جنت دی. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه وعده وه، که چا دغه لښکر مجهز کړي هغه لره جنت دی. حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او ویې فرمایل یا رسول الله، زه 100 اوښه سره د ټولو هغه شیانو چې د دغه 100 نفرو ضرورت په پوره کېږي لکه اسلحه او خوراکي مواد او نور اسباب، هغه ټول ورکوم. رسول صلی الله علیه وسلم د خیر دعا ورته وکوله او عثمان رضی الله عنه کښېنستی. څنګه چې ضرورت تر دې هم زیات و او رسول صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل څوک جیش العسره مجهز کوي او هغه لره جنت دی. دویم وار بیا حضرت عثمان رضی الله عنه ولاړ شو او وی ویل 100 اوښه د ټولو ضرورياتو سره پر ما دي. رسول صلی الله علیه وسلم د خیر دعا ورته وکوله. بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغه خبره تکرار کړه او په هر واری کې عثمان رضی الله عنه ولاړیږي او 100 اوښه د ټولو ضرورياتو سره پر ځان نږدې څو 200 اوښانو ته ورسېدل، یعنی 2 وارې ولاړ شو چې په نتیجه کې د عثمان رضی الله عنه خیرات او صدقه 900 اوښان او 100 اسانو ته ورسېدل. بل هغه نغد زرو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته راوړل او بیا عثمان رضی الله عنه د سرو زرو زر دینار راوړل او د رسول صلی الله علیه وسلم په لمن کې واچول. رسول صلی الله علیه وسلم دغه دینارونه سره اړول او عثمان رضی الله عنه ته یو خبره وکوله. تاسو پوهیږئ چې دغه خبره به څونه قیامتي خبره و او څونه قیامت او ارزش په درلودي. په والله دا خبره د ټولې دنیا تر مالو او تر نعمتو ښه او بهتره ده. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، یعنی عثمان رضی الله عنه چې پس د نن ورځې څخه هر کار وکړي ضرر نه ورسوي. د عثمان رضی الله عنه دغه د صدقه د تیرسو او راتلونکو ګناهو د ټولو دپاره کفاره ده. دا د صدقې او د خیرات فضیلت دی، خاصتا چې د الله د دین د ترقی او د لوړوالي لپاره مصرفیږي. که د مسلمانانو سره د هغو د غریبۍ او د سختیو په وخت کې مرسته وکړي، الله جل جلاله به څونه د خیر معاملات در سره وکړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د سپینو زرو 200 اوقیه راوړی. حضرت عباس رضی الله عنه ډیر مال راوړی. طلحه رضی الله عنه، سعد ابن عباده، محمد ابن مسلمه، ټول صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین په یو بل پسې مالونه راوړل. عاصم ابن عدی رضی الله عنه 900 وسقه خرما راوړل. وسق لکه خوروار دونې دی، خو هر یو د خپل قدرت او د وسه سره برابر یو څه راوړي. حتی ځینې خلک چې څه به نه درلودل 3 لپې خواړه به راوړل. ښځو د خپل قدرت سره موافق خپلې ګېڼې رالېږلې، چا والی، چا غاړګۍ، چا پایزیبونه، چا انګوشترۍ رالېږلې. هیچا پر خپل مال باندې لاس نه نیوی او نه بخل پر کوي. بې له منافقانو مال خو منافقانو نه راوړی، بلکې لغازونه هم و خلکو ته ورکول چې ویل به چې دا ریاکار دی.
او بل ته به ول د دې لږ مال ته بیا څه ضرورت دی او داسې نورې خبرې. په دغه وخت کې چې دلته د لشکر د جوړولو او د وتلو آمادګي نیول کېږي، ځینې صحرایي عرب رسول صلی الله علیه وسلم ته راځي او د نه وتلو دپاره عذرونه ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم هم د دوی عذرونه قبلوي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم پوهېدی کم خلک چې په دغسې وخت کې عذرونه وایي اصلا په هغو کې خیر او فایده نشته او نه د دوی څخه ګټه اخیستل کېدلی شي. ډېرو خلکو عذرونه او بهانې جوړې کړې او پاتې شول. رسول صلی الله علیه وسلم خپل لښکر د مدینې منورې څخه وایستی او تر مدینې منورې د باندې یې خیمې ودرولې او هلته د هغو خلکو انتظار کوي چې د دغه غزا دپاره پسې وروتل. رسول صلی الله علیه وسلم ته 10,000 نفر راټول شول او دا اول وار دی چې د مسلمانانو لښکر 10,000 نفرو ته رسیږي. لکه مخکې چې مو وویل دغه غزا د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې پیښه شوه او تر دغه غزا 10 میاشتې د مخه د هجرت د 8 کال د روژې په میاشت کې مکه مکرمه فتح شوه چې په هغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره 10,000 نفریز لښکر و. نو د یو کال بلکې د 10 میاشتو په جریان کې د مسلمانانو د لښکر شمیر 10,000 نفرو ته ورسېدی. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لښکر سره تر مدینې منورې د باندې خیمې ودرولې، رئيس المنافقين عبد الله بن أبي لعنة الله عليه دائمة الأبدية بلعائن الله العظيم د خپل منافق ملګرو سره هم وروتي او هلته جلا خیمې ودرولې. رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو د خیمو سره نه واړول بلکې د خپل ځان د پاره په بل منطقه کې جلا خیمې ودرولې او خلک یې تشویقول چې د دوی سره واړي. ځینو خلکو هم د دوی سره واړول. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک و طرف ته حرکت وکوي، عبد الله ابن ابي منافق لعنة الله تعالى عليه وعلى احبابه وعلى محبيه الى يوم القيامه دائمه الابديه بلعائن الله العظيم عدد معلومات الرحمن. نو ویل دغه اوس نو دې منافق د ابي زوی وویل دا مې دونې بد ایسي چې همیشه مې پر ده باندې لعنت ویلی. خدای دومره ژوند را کړی وای چې بې حسابه ژوند دی او ما ټول وخت د په لعنت باندې تیر کړی وای. ده او د ده پر ملګرو مې لعنت ویلی وای. دا د ابی زوی دومره د اسلام دشمن او دومره د رسول صلی الله علیه وسلم سره معاند او حاسد او لوی دشمن د اسلام او د رسول صلی الله علیه وسلم. نو دا د ابی زوی رزیل وویل دا اوس وخت د ګرمۍ وخت دی، د حاصلاتو موسم دی، دا وخت نو د وتلو د پاره دی، دا وخت خو د وتلو د پاره نه دی مناسب. میوې پخ شوي دي او تاسې اوس روان یاست. کښېنئ چې هوا ښه برابره شي، میوې ښه نورې هم پخې شي، بیا به ووځو. دغه منافق دا کار په دې کس باندې وکوي چې غواړي چې نور خلک هم د تر خبرو تر تاثیر را لاندې شي او د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د لښکر څخه پاتې شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لښکر سره د تبوک پر طرف باندې حرکت وکوي او دغه د ابی زوی د خپل نور منافقانو په ملګرتیا باندې مدینې منورې ته بیرته راغلی. د ابی زوی منافق دا کار په کس باندې وکوي چې په خلکو کې او په مسلمانانو کې بې اتفاقي راولي. نو د په دې غزا کې سره له نورو ملګرو ګډون نه دی کړی. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک پر طرف باندې حرکت وکوي، محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پر مدینه منوره حاکم پرېښوی او د خپل کورنۍ د سرپرستی لپاره د ځان نائب حضرت علی رضی الله عنه پرېښوی. دلته بیا منافقانو یو اوازه واچوله، هغه دا چې دوی به ویل رسول صلی الله علیه وسلم چې علي پرېښوی دا هغه سبب دا و چې د علي رضی الله عنه زړه نه غوښتی چې د غزا ته وځي. دغه اوازه په خلکو کې دونه نشر شوه چې تر علي رضی الله عنه پورې ورسېدل. معلومه خبره ده چې په دغه اوازه سره حضرت علي رضی الله عنه پاشنی او ناراضه شو. نو خپل اسلحه راواخسته او په لښکر پسې وررهي شو او هلته ورسېدی. رسول صلی الله علیه وسلم چې ولیدی ولیا علي ولې راووتی، آیا ما ته د ځان دپاره خلیفه نه وې ټاکلی؟ علي رضی الله عنه یا رسول الله، خلکو ویل تازه په دې سبب پرېښولم او د ځان خلیفه دی وګرځولم چې په ما کې دی دروندوالی او کهالي او سستی ولیدل. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ کله داسې نه ده. آیا ته نه راځي چې ما ته په هغه درجه کې سي لکه هارون علیه السلام چې و موسی علیه السلام ته وو،
مگر تر ما ورسته نبی نسته. چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: الا ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. متفق عليه. کله چې موسی علیه السلام د الله جل جلاله د ملاقات لپاره ولاړی، هارون علیه السلام چې د ورورو د ځان خلیفه وګرځوي چې د موسی علیه السلام په غیاب کې د بنی اسرائیلو د کارو مسؤل وي. خو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه خپل قول کې یو مهمه جمله د دې لپاره زیاته کړه چې خلک د رسول صلی الله علیه وسلم د قول څخه بده استفاده ونه کړي یا غلط مقصد ځنې والفي. هغه دا کله چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام د ځان خلیفه وګرځوي، په خپل هارون علیه السلام هم نبی وو، نو به خلکو دا ویل چې علی رضی الله عنه هم په دغه حدیث او په دغه مثال سره نبی دی. خو رسول صلی الله علیه وسلم د دغه اشتباه د لرې کولو او د پورته کولو لپاره پر هغه خپل قول دا جمله هم زیاته کړه چې وی فرمایي مگر تر ما ورسته نبی نسته، یعنی هو ته ماته په هغه درجه کې یې کوم چې هارون علیه السلام او موسی علیه السلام ته په کومه درجه کې وو، فقط د نائب او د خلیفہ پر اندازه، مگر نبی نه. حضرت علی رضی الله عنه په دغه خبره باندې راضي سو او خوشاله سو او بیرته مدینه منورې ته راوګرځېد. د رسول صلی الله علیه وسلم امر باندې په مدینه منوره کې پاتې سو. رسول صلی الله علیه وسلم د پنځشنبه په ورځ باندې د مدینه منورې د شمال پر طرف باندې د تبوک په نیت باندې په داسې حال کې حرکت وکوي چې ډیر لوی لشکر ورسره و، 10,000 نفره لشکر دی. تر دې د مخه هیڅ کله د مسلمانانو لشکر په دون شمیر او په ډیروالي باندې نه دی وتلی. سره د هغه چې مسلمانانو خپل مالونه د دغه لشکر د تجهیزات او د سامانو د پوره کولو لپاره په پوره صدق او په اخلاص سره شندلي ول، خو بیا هم په لشکر کې د اوشانو او د نفقې ډیره سخته کمی او لږوالی و، تر داسې اندازې چې 18 نفره به په یوه اوښ سره شریکان ول. خپل د ضرورت سامانونه به پر بار کړي ول، ځینې به په نوبت سپرېدل او ځانونه به هوسا کول، او ډیر زره په لار کې د ونو و پاڼو ته مجبور شوي دي چې هغه خوړل، حتی د پاڼو د خوړلو په سبب شوندان وپړسېدل. نو ځکه دغه لشکر ته جیش العسره ویل کیږي چې ډیر په مشکلاتو باندې تر تبوک دوی ځان ورسوي. او د هغو صحابه کرامو څخه چې په صدق او په ایمان سره مشوره ول تقریبا 11 نفره پاتې سوي ول او دې غزا ته نه ول راوتل، چې د هغو د جملې څخه یو هم ابو خیثمه رضی الله عنه لشکر حرکت وکي او رهیسو. ابو خیثمه رضی الله عنه وایي نن پسیزم سبا پسیزم. په دغه نن او په سبا کې لشکر ډیر لیرې ولاړی او ابو خیثمه رضی الله عنه پاتې شو. ابو خیثمه رضی الله عنه دوی ښځې درلودې. څنګه چې موسم د ګرمیو په دغه وخت کې دوی په خپل باغو کې ژوند کوي او هر ښځې هلته او د دوی په باغ کې د خپل ځان لپاره عریش درلودي. عریش په عربي کې وهغه خیمه وهغه ځای ته ویل کیږي چې شاوخوا څلور طرفه پردې را ګرځول شوي او سره نه پټ سره لچوي، دې ته عریش ویل کیږي. نو یو ورځ ابو خیثمه رضی الله عنه کور ته رالی، ویلیدل چې دواړو ښځو د عریس پر شاوخوا باندې ځکه د اوبو په پاشلو باندې یخه کړې ده او په دغه وخت کې هغه نوې ګل میوه هم رسېدلې ده، یعنی هغه اولي میوې پخ شوي دي، دغه میوې هم پرتې دي. ابو خیثمه کور ته ورلی، ځکه اوپاشي ده، د چښلو دپاره یخې اوبه پرتې دي او اول ګل میوه راوړل شوې ده، د خوړلو دپاره خواړه تیار دي. دواړه ښځې د هغه وخت په پیشن باندې شایسته سوي دي او لباس او جامې اغوستې دي، ځانونه یې پاک کړي دي. ابو خیثمه رضی الله عنه چې دا حال ولیدی نو د خپل ځان سره وویل قل یا ابا خیثمه، ته په سایه او په یخو اوبو کې د دوو ښځو په مابینځ کې شاوخوا میوې درته پرتې دي او رسول صلی الله علیه وسلم په دشت او په ګرمۍ کې دی، په سفر او په مزلو کې دی، په لوږو او په تندو کې دی. آیا دا عدل او انصاف دی؟ هغه زموږ محبوب صلی الله علیه وسلم دی. دا څنګه کېدلی شي چې یو سړی دی مؤمن او مسلمان وي او عاشق رسول الله دی وي او په دې کار دی راضي او خوشاله شي چې دی وسایوي او رسول صلی الله علیه وسلم دی په سختیو کې وي؟ لکه حمید بابا چې د پښتو یو شاعر دی، هغه وایي سزاوار د هر ستم او هر فیغور یم چې می یار په سفر تللی زفر کور یم،
سزاوار د هر ستم او هر فیغور یم چې می یار په سفر تللی زفر کور یم. نو ابو خیثمه رضی الله عنه قسم یاد کړي ول والله دغه عریش ته به نه درنه نوزم ترڅو چې زما د سفر لپاره بودا او خوراکه را برابر نه کړي چې په رسول صلی الله علیه وسلم چې ورورسېږم. واقعا هم محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واوري.